جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د تنهایي په چوک باندې ویلوړ یم. دلته د یوه های سکول د پوره یوه درنه شیري وه چې د هغې نن شپوړسمه ورځ دو. په دغه درنه کې د علاقې ځوانون د علاقې مشرون دا همیشه دلته په تنبیه کې نوسوي. نن یو معذوری چې کوم دی هغه هم دلته رغلی دی. د یخ سرو جمع وکړي چې دی دلته څه شته رغلی دی. نوم ورته وښیه. د مو نوم نوردالي دی. نوردالي دلته خو درنه دو د خلقای سکول غوړي ته دلته څه شته رغلی. زه داسې یم چې دغه خلق بېوسه خلق دی، دغه هېڅ وس نه رسېږي چې دی تعلیم مخکې وکړو او دغه تعلیم د پوره مو په خپله باندې میډل سکول وتام پېښور بوډ پاس کړی دی. هغې نه بعد زه محرومه پوته یم، ویلې پوته یم. زه دغه وجې نه پوته یم چې مو مخکې اسباب نه و، نه مو سره د خرڅې حساب و، هېڅ اسباب مې نه و، نه د تاک طریقه مې وه. کم پر سبق ووایي خو دولتو د نور سبق مخته ویلی و. دولت خو سکول نه و، سیمیزه های سکول وای. مو اوس لسم پاس کړی، مخکې یونیورسټۍ ته تللی وای، مو مخکې تعلیم کړی وای. دا څو محرومه پوته نه وای لکه دا وی چې پوته یم. دا وایي چې زه چې دا د تعلیم نه پوته شولم، دا وجه دا وه چې وطن پر مو سبق ووایي، مخته دلته سکول نه و چې مو سبق سکول نه و، دا وجه وه. ډېره مننه جی. د ژغ قدرمنې یو بل ځوان د مو سره ویلوړ دی. که لږ یې مو سره خپل تعارف وکړي. د مو نوم فرید الله دی. مو بی ایس کیمیکل انجینرینګ کړی دی او د زه تنهایي اوسېدونکی یم. درنه مو شپوړسمه ورځ دو. مذاکرات توس نه کامیابوئ که وجه څه دو؟ مذاکرات څوک درته راغلي دي؟ مذاکرات هم نه کامیابېږي، مسله څه دو؟ الله خان بھائی د میز جینین او د میز د های سکول مطالبه دو. میز د ګورنمنټ نه های سکول غوښتی دی، خو د نن شپوړس ورځې د میز په داسې باندې پیراش ولې په دا درنه کې د میز سره هېڅ مذاکرات د میز سره ګورنمنټ په مذاکرات کې هېڅ پیشرفت نه دی کړی او نه میز ته د شکر غلی دي چې میز سره مذاکرات کړي وي. دی خو لکه مطلب دا وایي چې های سکول میز ورکوي او مسلې دي ډېر قسمه کیسې کو، بیا ته وایي چې دی مذاکرات نه دي رغلي. او مسله خو حکومت د پولیس کې هېڅ مسله نه دي، مسله کوي حکومت ته ځون ته خپله مسله جوړه کړې وي. د میز د حکومت نه سیمپل مطالبه دو چې په دا علاقه کې ابودي 10,000 نه زیاته شوې دو. دغه علاقې حق دی چې دلته یو ګورنمنټ های سکول میلاو شي، خو په علاقه کې ګورنمنټ د وسه پره د های سکول جوړول د پوره تیار نه دي. په دا کې هېڅ هم د علاقې خلک پر امن دی، د علاقې کل د ګورنمنټ سره کوآپریشن حقي، خو دا څه مسله نشته په کې، خو حکومت میشته د های سکول جوړول د پوره تیار نه دی. که چیرې نن شپوړسمه ورځ دو دغسې نورې ورځې ووتلې، دا سکول توستا مطلب یا که امتحاني نه در سره وکړله چې حکومت نو مخته بیا توس څه کوي په دغه رنګ ونسوي. د میش په علاقه کې تقریبا د لاس سکول نه ګورنمنټ سکول باندې میش په علاقه کې ګورنمنٹ سکول شته نه، او میش وایي چې په لاس سکول کې د میش علاقه ته سکول نشه میلاو. دا درنه ایون میش داسې وایي چې لاس سکول جاری وي، چې په لاس سکول کې میش ته سکول نشه میلاو. دا درنه دی هغې ورځې پر جاری وي دی چې څه پر د میش په سکول باندې چارج سټارټ شوي نه وي. د دغه درنه چې کوم کسون دي مطمئن شوي نه وي، علاقه ته میش سکول نه وي وړی، دغه پوره دا درنه جاری وي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه جی. د ژغ قدرمنې تو سوار ودل دوی درنه دی، یوه پوست سمرباغ ټاټي درنه دو، یوه د تنهایي وله درنه دو، د یوې 19 ورځې کېږي، د یوې 14 ورځې کېږي. نو انتظامیه ته پچار دو، دلته چې کوم ذمهور افسرون دي هغه ته پچار دو. دلته د مطالبې غوټې نه دي، دا د دوی جایز مطالبې دي. تنهایي ډېره غوټه علاقه دو، نو ظاهره خبره دو چې دغه ابودي چې کومه دو هغه ډېره زیاته شوې دو. دلته خو چې حکیم سرکاري سکولونه دي هغه ډېر بخوانده دي، خو بیا هم که څه د پنځم پره یا د وطن پره وړکي سبق ویایي نو په هغه نه مخته دلته د تعلیم چې کوم سهولت یې هغه نشته، یعنې های سکول نشته. نو دا د دوی آیني او بنیادي حق دی. انتظامیه ته پچار دو او ذمهور افسرون ته پچار دو چې په دا غور وکړو دغه خلک نور مزید ستړی نه کړو، د دغه علاقې د پوره د یوه های سکول د منظورولو اعلان وکړو. اے کے وزیر، ژغ نیوز، تنهایي درنه.